زه محمد اسمي د لاري ویان دي او په لاري کې پرمبیزل روبوټکس سرجري یا د روبوټ په ذریعہ او د نوې ټیکنالوژي په ذریعہ باندې مونږه پرون د ګردې اپریشن وکړي. دا روبوټکس هغه ټیکنالوژي ده چې په پاکستان کې په ډیرو کم هسپتالونو کې د دې ورکشاپس شوي دي او دا ټیکنالوژي یعنی دا ماشين دا روبوټ دا استعماليږي. دا زموږ یو ورځ پرون د دې ورکشاپ او په هغه کې زموږ د یورولوژي ډپارټمنټ یعنی د ګردو د ډپارټمنټ زموږ مشران ډاکټران ورسره د یو کې ډاکټران چې پای کې پروفیسور متین صاحب دی زموږ د ټیم د لاري یورولوژي ډپارټمنټ کوم مشر ډاکټر دا ډاکټر عصري غنی ورسره ډاکټر آصف ورسره بیا زموږ ډاکټر خالد فاروق صاحب د یورولوژي ټیم یعنی د ګردو د واټ ټیم ورسره د یو کې ډاکټر متین صاحب او د غي ټیم دلته کې سو مریضانو آپریشنونه په داسې جديد طریقو کو چې هغه ته یعنی د جديد روبوټ په ذریعہ باندې دغه آپریشن شوی او ډیره کامیاب آپریشن شوی. د دې فائدہ دا ده چې داسې قسم آپریشنونه چې په کم په روایتي انداز باندې کیږي نو هغه کې مریض ته تکلیف هم زیاتی پای کې ټایم هم ډیر لګي او د مریض ریکور کېدو کې یعنی دغه صحت یاب کېدو کې هم ټایم ډیر لګي. یو بل فرق پکې دا دی چې د داسې آپریشن لپاره به غټ کټ لګیدو یعنی غټ آپریشن بکېدو غټ څه کوم دی دا ایڈوانسمنت دی یعنی کوم علاج چې په ټریډیشنل طریقه باندې کیږي بیا د روبوټ په ذریعہ کیږي نو دای کې دوه درې خبرې فائدې دا دي چې یو خو بده باندې ټایم کم لګي په دې کې تکلیف کمی بل د دې نتیجه یعنی د دې در شانته آپریشنونو نتیجه کم چې د روبوټ په ذریعہ کیږي نو دغه نتیجه ډیره زیاته خوي او هغه ټایم هم ډیر نه لري او د مریض لپاره هم او د ډاکټر لپاره هم د وخت بچت می د دې ظاهر خبره ده نوې ټیکنالوژي ده نو د دې چې کوم ریزلټ ته هغه د نورو د ټریډیشنل آپریشن نه ډیر زیات خدي یعنی د روبوټ په ذریعہ په علاج کې دا لومړی آپریشن وی کوم چې یو ورځ ورکشاپ او زموږ یورولوژي ډپارټمنټ کو دینه علاوه نورم په پلان کې دا سشتان نور ډپارټمنټس بم دا کوي روبوټیک چونکه دا ضرورت ته دا ټیکنالوژي روبوټ ټیکنالوژي دا ضرورت ته روغتون به ان شاء الله دغه شانتي نور ورکشاپس هم کوي مختلف ډپارټمنټس به کوي او دا یو نوې ټیکنالوژي د موږ غواړو چې دینه ټول ډاکټران او ټول یونټ هغه مستفید شي او روان وخت د روبوټس ته او د ټیکنالوژي ده خوش قسمتي ده لاري چې دلته کې هم روبوټیک سرجري ورکشاپس چې کوم دي هغه شروع شو دي نه ډاکټران ډیر څه زده کوي. مهرباني.